بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې کوم زمونږ ویډیو د هغه د پاکستان باره کې د پاکستان تاریخ باره کې پاکستان 14 اگست 1947 کې جوړ شو. نو د دې نه وروسته چې پاکستان کې کوم حالات وشو، کوم مهمې پیښې وشوې، د هغې باره کې به موږ د خپل محترم استاد نه پوښتنې کوو. نو سرجي دې باره کې تاسو څه وایي؟ چې کله د هندوستان اخیری وایسرای لارډ ماونټ بیټن د 3 جون منصوبه پیش کړه، نو د 3 جون منصوبه په اصل کې د هندوستان د تقسیم منصوبه وه. هندوستان د هغې منصوبې اکارډنګ ټو دیس پلان هندوستان په دوو ملکونو کې تقسیم شو، یو بهارت جوړ شو، بل پاکستان جوړ شو. نو په 11 اگست 1947 باندې د پاکستان د لومړی دستورساز اسمبلی اجلاس وشو او ورپسې بیا 3 ورځې بعد په 15 اگست باندې پاکستان جوړ شو. لکه په یو 15 اگست باندې پاکستان او هندوستان ته ازادي ملو شو او څو وخت بعد بیا د پاکستان 14 اگست کو د 15 نه 14 کو نه دا ولي وشو. نه غیر باره کې خو زمونږ چینل باندې پوره یو ویډیو پرته ده، نو تاسو یې کتئ شئ. د دې نه علاوه چې کوم اهمه خبره ده هغه د کشمیر باره کې ده. موږ وړو اوس رالوي شو مسلې کشمیر په خبرو کې هم دا راځي وي څه مسلې کشمیر ته جوړ کړلی. نو د دې چې کوم دی بیک ګراوند د دې حقیقت څه دی؟ نو د آزادۍ نه بعد چې بیا څنګه د پاکستان سفر شروع شو، نو 15 اگست باندې خو چوړمبې کوم غزټ جاری شو، لکه سرکاري نوټیفیکیشن وشو نه قائد اعظم د گورنر جنرال. نو ډومبې خو بس پرې ملک کې قائد اعظم گورنر جنرال شو او لیاقت علي خان د ملک ډومبې وزیر اعظم شو. د ملک سفر روان شو، نو بس دا د بدقسمتۍ یو خبره وه چې د ملک ډومبې کالوم نو برابر چې هغه دوه ملکونه چې اوس نوي آزاد شو، نو د کشمیر په جنگ باندې اخته شو او کشمیر شاهي ریاست او هغه وی چې موږ به آزاد پاتې کیږو. او د هغې نه بعد بیا انډیا هلته کې فوج واستو، بیا پاکستان د هغې نه نو بس د دواړو ملکونو یو جنگ جوړ شو. دا جنگ ولې جوړ شو، جنگ تر اوسه پورې څنګه راغی، دا هم پوره چې کوم دی نو زموږ چینل باندې کشمیر باره کې یو پوره ویډیو شته. د هغې نه بعد دغه په ډومبي کال کې دنه بیا په 30 ستمبر باندې، نو 30 ستمبر باندې پاکستان د یو ان او ممبر جوړ شو او د کشمیر د جنگ د 27 اکتوبر نه شروع شو او بل کال باندې بیا 11 ستمبر په 1948 کې بیا جناح صاحب وفات شو. حاجی نو بیا چې کوم دی د دې حالاتو نه وروسته چې کوم دی بیا دغه خبره پکې راځي د لیاقت علي خان د مرګ. نو د لیاقت علي خان د مرګ کې څه حقیقت پټ دی؟ لکه د جناح صاحب د مرګ نه پس خو لیاقت علي خان لکه د مسلم لیگ د ټولو نه غټ سړی و، مهم سړی و، اهم. نو بس پارټي هم دته لاس کې راله او د ملک وزیر اعظم و. نو د دې نه بعد چې کله بیا سفر روان دی، هغه داسې روان دی چې یو کال بعد د کشمیر د جنگ بندي وشوه او بیا په 12 مارچ 1949 باندې مطالعه پاکستان کې مرضی قرارداد مقاصد نه قرارداد مقاصد اهمیت شته ځکه چې دا لکه یو داسې ډاکومنټ وکنه چې دا د مستقبل لاین لپاره یو خاکه وا چې په دې باندې باین جوړیږي او دا یو اسلامیک ډاکومنټ. نو لکه مطلب د دې خبرې دا چې اوس په دې ملک کې کماین جوړیږي نه هغه به اسلامي آئینی او سیکولر بني، دا ملک په لکه سیکولر نه یې نه دا به خبره شوه. او دا غې نه پس بیا دا 1951 1951 کالو چې په پینډای کې په یو پارک کې چې کوم دی نه دغه جلسه وه او په هغې جلسه کې د پاکستان وزیر اعظم لیاقت علي خان ګډون کو. هلته کې داسې کار وشو چې په جلسه کې یو افغان نیشنل د افغان سړی او هغه په جلسه کې چې کوم دی نه د پاکستان دغه وزیر اعظم شوټ کو ویویشتو ان د هغې نه هغه په دغه ټیم باندې چې کوم دی یو سیکیورټي پرسنل چې کومو د سیکیورټي اهلکار نه هغه دغه سړی د مرډر چې کومو چې مرګ وکړو نه هغه یې وویشتو. نو چې هغه یې وویشتو نه خو په هغه ځای باندې ختم شو، چې په هغه ځای باندې ختم شو د دې نه خو دا معلومېږي لکه چې دا یو پلان مرډر و چې لکه بیا پکې چې کوم دی یو خو دی ګوره دی وخت کې چې کوم دی موږ له دا یو خبره په دې باندې ځان پوه کول پکار دي او ډېره اهمه خبره ده چې د 1947 نه والي تر 1958 پورې 1947 نه تر 58 پورې لکه لس یولس کاله دي او د لس یولسو کالو په دې سفر کې چې کوم دی نه د پاکستان کاله کې د پاکستان وزیر اعظمان بدل شو، نو دا لکه یو پولیټیکل انسټیبلیټي ده که نه. او 45 پکې گورنر جنرال بدل شو، نو گورنر جنرال بیا هغه ټیم لکه راوسي ورته موږ صدر وو که نه، نو دا به نو د دې نه پس بیا داسې کار وشو چې یو نه پس وزیر اعظم یو بدلیده، خواجه نظیم الدین پکې وزیر اعظم راغی، محمد علي بوګرا وزیر اعظم راغی، بیا بدل شو چودھری محمد علي راغی، آی چندریګر راغی، ملک فیروز خان نون راغی. دا ما چې کوم نمونه واغستل ندي کې اکثریت خلکو دا نمونه هم نه دي اورېدلي نه، لکه مطلب دا چې یو داسې دور چې د پاکستان داسې وزیر اعظمانو چې د هغه نن څوک هغه نو لږ وخت له بس کال لا 2 میاشتو له 10 میاشتو له براتله بدلیدل به دې باره کې د پولیټیکل انسټیبلیټي
یو او بل طرف ته ملک هم بار بدنامېده که نه چې لکه د انډیا وزیر اعظم یو پیرې ته وی چې زه دومره زر زر خپل کوټونه نه بدلوم چې څومره زر زر پاکستان کې وزیر اعظمان بدلیږي او نو داسې لطیفي ورپسې بیا مشهور وشوې دا 1954 کې ګورنر جنرال غلام محمد راغی که نه نو چې دا غلام محمد کله راغی نو 1954 کې نو د راغله خو مخکې و د داسې کار وکړو چې د په 1954 کې په ډومبي ځل باندې د پاکستان دستورساز اسمبلی ماته کړه لکه پاکستان کې د اسمبلی د ماتولو د روټین چې کوم دی را کسټم دا راغې نه سټارټ شو نو د پاکستان دستورساز اسمبلی ماته کړه او چې اسمبلی ماته کړه نو بیا د اسمبلی سپیکر چې کوم مولوي تمیز الدین هغه په سند های کورټ کې کوم دی نو کیس داخل کو سند های کورټ اسمبلی بحال کړه نو حکومت په سپریم کورټ کې هغه ټیم ورته فدرل کورټ وی هغه کې اپیل کو چې هغه کې اپیل کو نه د پاکستان د هغه ټیم سپریم کورټ یو نه یو غلطه فیصله ورکړه او د غلام محمد د ایلیګل اکټ چې کوم نن لیګلایز کو نو چې دا لیګلایز کنه بس دا هغه دینه په پاکستان کې دا یو دور شروع شو چې لکه حکومت په اسمبلی ماتای صدر به اسمبلی ماتای او سپریم کورټ په کوم نه د ایلیګل اکټ چې کوم نه جسټیفیکیشن کوي نو دا یو کار چې کوم نه یو غلط شروع شو دغه وخت کې نو یو خدای غلام محمد یو ډیر غلط کارو بل غلام محمد یو داسې چې کوم دینو د پاکستان گورنر جنرال چې دې چې کوم دینو د باندې فالج راغی اجه کله د باندې فالج راغی نه د منټلی وسره ډیسټرب شو او فزیکلی انفټ شو نو بیا به د خبروم څوک نه پویدل او وای مازغو هم کار نه کو بیا د سو وخت چې کوم دینو په ویل چیر کې بغرزیده د پاکستان گورنر جنرال چې بار نه لکه یو سړی راشي او هغه سره ملاقات کوي چې دینه پویږي نو ډیر پاکستان د بدنامۍ یو سبب جوړېدو اندازه کوي قدرت الله شاه پر خپل کتاب کې لیکلي دي شاهنامه کې وای دا پاکستان د لپاره د نوست زمانہ وای او سپیره زمانہ و بس نو دا پاکستان چې کوم نه گورنر جنرال غلام محمد دا کارو په 1955 کې 1955 کې هغه اهم کار دا شو چې پاکستان حکومت دا یو فیصله وکړه چې دا اوس کوم پاکستان دی کنه مغربي پاکستان نو پدې کې دا سلور صوبې دي کنه نو چې دا کمی سلور صوبې دي نه دا څه کارو چې دا یو صوبه کړه انو می ولا کې خو مغربي پاکستان نو ال طرف تر بنگال غجوانا مشرقي پاکستانو نو چې پښتونخوا بلوچستان او سند او پنجاب دا یو صوبه و نو چې کله دا یو صوبه شو ون یونټ سیستم به دی توی د دینه دا واړه کومونه پښتانه سندیان دي کې اساسي مرومي پیدا شو بلوچو کې نو دا هغه وخت دا یو غلط دغه خدغه شان د ټیم کې حکومت دا فیصله وکړه چې اوس په بنگالي او اردو دواړه د ملک نېشنل لینګویجز جدا مسله نو هغه لکه نشه اوس ومنل لکه آزادۍ وخت نه منل اوس ومنل نو اوس د بنگالیانو خوشحالو لپاره دا خو منل خو ډیر کار خوشو او بنگالیان خو بیا خپو کنه وی لګره پول نه لاندې وبته رشوي وي دا به کوم یو چې کوم نه یو غلطو خالدین پس غلام محمد په ځای باندې بیا سکندر مرزا راغی او بل کال چودھری محمد علی وزیر اعظم او پاکستان آئین جوړ شو نه 23 مارچ 1956 باندې دا ملک ډومبه آئین په ملک نافذ شو اوس دا سورج کوم نه لکه حیرانتیا خبره ده چې پاکستان در 1956 پورې تر 9 کالو پورې بغیر د خپل آئین نه چلیدل لري او خپل آئین جوړولو کې لکه پاکستان 9 کال واغستل نو داسې لکه چې کوم نه یو حالو په یو کال بعد 1950 کې په مشرقي پاکستان کې گورنر راج ولګول شو گورنر راج له لګول شي چې حالات لګ ډیر زیات خرابې ده کنټرول نه باري بل کال په مغربي پاکستان کې چې کوم نه صدر راج ولګول شو د دې موږ ته دا معلومي چې حالات لګ سازگار نه او په 1958 کې په 1958 کې په 1 اکتوبر باندې د ملک صدر سکندر مرزا چې کوم نه ملک مارشل الله ولګوله نو دا پاکستان کې په ډومبي ځل مارشل الله فوجي حکومت راغی او شل ورځې بعد هغه سکندر مرزا چې د 56 آئین ختم کو او مارشل الله یو لګوله د ملک آرمی چیف چې کوم دی هغه هم کوم دی نو په زور یې استعفا واغسته او هغه د ملک نه بار رخصت کو نو بس په ملک کې ډومبه چې کوم دی جمهوریت دور ختم شو 1958 کې او ډومبه فوجي دور شروع شو او بیا تر 1400 کالو پورې چې کوم دی فوجیان حکومت نو هغه بل دک چې کوم دی دویم دور د فوج حکومت ان دا بل ویډیو کې بیا موږ ډیسکس کو موږ سره اوسې ډیره مننه